نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم انسان پا دی گناہ کے مشتملی وی دا دن ایمان و دی ایمان او حضور پاک مبارک دا گوتے دا سکڑے وی دا ایمان دا رنا دا ایمان دا رنا ابن عباس دا مانا کی رضی اللہ عنہ وی دا ایمان دا رنا تی دا سے لار بارو تا نوچی دا دی گناہ نا اخواشی و گناہ پریدی نو دا رنا ورطا بیا ورا واپس شی نورونو کداغا وقت ساڑے ملشو سحال بیوی ٹھیک تا مسلمان بمری کافر بنمری لیکن دا ایمان رنا چینی نو چی تشبل فیو رنا پکنی نسول پسے کئی دا ایمان دا رنا نا دا ایمان پتیارہ کے لار دا دنیا نا سمر لوی گناہ دا خطرناک جو خدای مسلمانو ساتھی دا لوی جرم دی زمانہ کے فلوی مصیبت خلق مبتلا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخیر زمانے مطالب زلزلے برازی او فتنے برازی علم بختم شی جہالت بزیاد شی او عذابون بی زمکا بشلیگی خلق بپن نوزی او کانی با بعض علاقوں کے دبر نراوریگی ویدا اللہ رسول دا بکلی ویدا باغ زمانی چی بدملے پا مخدز مکا زیادی شی دا سمر عذابون چنن را روان دی دا دی بنیاد سدے دا بدملے دی او دا لوی فتنه دا خدای پاک دی مسلمانو سر لوی فتنه دا وریواز دا اندام زنا ندا دسترگو زنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زنا العین النظر دسترگو زنا دا نظر کول دی پردے خزتا او پردے لکتا او دا غوگونو زنا دا دا پردے خزی خبر دا شہوت پا بنیاد اوریدل دی او دا جب زنا دا پردے خزی سر دا شہوت پا نظر پا خبر کول دی او دا لاس زنا پردی انسان تا لاس ورولل پا غلط نیت باندے یواز دا اندام مخصوص زنا خو ندا دستر گوشتا دا گوگونشتا دا جبشتا دا لاستا دا دینا دی رب العالمین مسلمانو ساتھ اونن سبارا دی طول فتنہ موبیل دی اپا کیا گیا ما فتنہ را فتنہ موریدلی دی موبیل یوسی او پا دی بعد دکانونو کی دکانداران ورطا پاگا موبیل کے غلط او گند فلمونا چاہی او پا شل 25 روپے باندی وطا غون یو شل 25 فلم وروا چاہی او ریدلی میری اگا دی بیا گوری اخوابتا سنیمالا سونا خرچہ با پکے دا الکا ٹی وی روڑا کور کے ورطا کینا سونا خرچہ با پکے دا چا مخ کے بیا کتے دا خو کور گوٹ کے گینا یو فلم گورے دو گورے درے گورے سلور گورے دا چکم انسان و تدا گناہ پا موبیل کے چی دا و سرسر کی شرک دے دا خو غرق شو دا خو تباہ شو غرق شو دا کدی خو شلی یو تواچول شل فلمون بل تواچول شل بل تواچول شل بل تواچول دروازه چې دا زرګونه فلمونه کتل کېږي او د زرګونو خلکو څومره ګناه کېږي د دې برابر ګناه د دغه چون کې کېږي من فسن فی الاسلام سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل به هغه ګناه خلکو تخکار کړه چې څومره خلک په دې ګناه کې لګیا دي مبتلا دي داغه ګناهګارو چې څومره ګناه کېږي داغه برابر داغه به نه کمیږي داغه برابر ګناه به داغه سره کېږي لومبه قتل په مقدس مګه قابل ایجاد کړي رسول الله مبارک فرمایي تر قیامت پورې څومره قتلونه کېږي او دا قاتلانو څومره ګناه کېږي داغه قاتل ګناه به نه کمیږي او داغه برابر ګناه به د قابل په تله کې چول کېږي ظالم د لسو شل روپو د پاره د امت تبا کړه رسول الله الله اکبر د دې امت لپاره رسول الله مبارک څومره مهنت کړې ده د دې اسلام او شریعت لپاره هغه غریب داغي په غاخره مبارک شهیدان شوی دي هغه وطن پرې خره هغه جهادونه کړی دي هغه امت او هغه شریعت په شل روپو برباد خپل اسلام سکه امت تبا کړه غرق ته دا مقابله کې ذهني تور دا کاروبارونه مکوئ دا د ګناه کاروبار دی د هغې په ځای نعتونه واچوه د هغې په ځای د علماو تقریرونه واچوه د هغې په ځای درس حدیث واچوه د هغې په ځای ترجمې واچوه نو فایده به امت ته ورسېږي ته خو یې ما 10 روپۍ وګټلې 10 روپۍ دې واچول نو په دې شو کې د 10 به ګټلې زیاتې ورې نه ګټلې
سبا پہ دے دکان خرچم کی گئے دکاندار نو 10 روپے باندې رضان لا آخرت تباو برباد کر آخرت تے برباد کر دومره گناہ باو گٹے قسم پا خدای کا قیامت کے اڑے شے بیا نہیں چھے اڑے او امت تے برباد کر رسول اللہ پا سڑا دے داغونا راہ کر اگی چی کم محنت کرے دے پارا کم کوششوں نہ کرے او صحابہ کم محنت کرے تابعین کم محنت کرے دے او سا پورے علماء کم محنت کی لگیا دی کسا پا کسا غریباران گردی چی مکہ وے دے ٹول برباد کر اولی کہہ دا سی دا موبیل دلا صدا غم جو بل شیر سورتا ہوئی ٹیلیفون پا مولا کے انٹرنیٹ تے کسا بالا لے جرم کے خلق پر آتے دے او کافر گورا عجیبہ خبر ہر شیر گرانی کی دا ٹماٹر روزتا روزا گرانی الوگان روزتا روزا گرانی پیٹرول روزتا روزا گرانی اوسپنه روزتا روزا دا سے شیبہ ماتا پا مقدس مکہ و نخی چی اگر روزتا روزا ارزانی کی بے دا موبیل نا او بغیر دے گمراہی دا سامون خدای خبر دا روزتا روزا چی پرون پشل زارا که دا بیا پا لزارا بیا پا پیزا بی 2000 لگا دا گمراہی سامان روزتا روزا ارزانی اسوا تو ایک کوڑے سیڑی آنے پس یو سیڑی کی میں اوریدلی پس اونو زرگونو فلمون اب 50-55 روپے پا 10 روپے پا 10 روپے میں لگی دا خدای دا قہر نو یادی دیر روی عذاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما تا خدای دا قبر عذابونو خون حضرت جبریل علیہ السلام و حضرت میکائیل علیہ السلام ورسر دی یو غار میں ولیدا خلی تنگ و دن نکولو پکے اور بلے دا او بربند لکان او بربند جینا کیا ہوئے پکے نا پکے سودے دل او چکل بدا لمبے والا نو دا بربند لکان جینا کیا بدا تنور دے خلیل رو رسے دل دا غار دے خلیل وی ما بوی را گرزی گی تے وی بیا باغا لمبخ کتا شدی بوی خلال آرل تا پوس میں کو دا حضرت جبریل علیہ السلام نا دا سکتی وی دا زناکار لکانو زناکار جینا کیا اگا سڑی او هغه خدای چې دینا دې د قبر عذاب دی چې ساتیو خې دغه عذاب دی او باقی آخرت کې به سره الله راکاږي چې سبوله سزا ورکړي تاسو د دنیا د سزا د اندازه ولګي چې دنیا سزا سنگسارې دل دی چې دنیا سزا دونه خطرناک ده جرم سونه خطرناک د سترګو بدعمله الکان په پلارو کوڅو کې او ستا خور بم پکې تاسو مر لوي جرم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے با صحابیات جماعتون تتلن منزل اپنا قیدہ زنانت لے شاعتا سپونو کے با زنانہ والالے و مخ کے سپونو کے با سڑی نبی علیہ السلام حکمو کا سلوتا ویتاسو با کورونو تدے چے خز کورونو تورسی کی ضربہ نظر صبر اٹھا سلام باو کر رہے ویتاسو بنا چے چے خز کورونو تورسی کی جماعت نبدے او غیب حکم کو چې زنانه جمعات تراواله د اختر منزل امراواله خو پړونه کې یو بیبي وتوي وسه وی د باز خدي او غریبانان دي پړونه نشتا وی بل مرګره نه دي پړونه وغواړي هغه مقصد بدو د دین نوې زمانہ او چې س دین زده کی او د دین خبره ووري عائشہ صدیقہ سے فرمائے هغه وی خدي باندې کې جمعات ته مبري چا ورتوی د حضور پاک زمانہ کې چې جمعات ته خدت لې وی ک نبی علیہ السلام د دې خزو د حال لیدي ونه پابندی به لګوري لکه څنګه چې بنی اسرائیل باندې پابندی وا په خزو باندې وی ک حضور پاک دا حال لیدي پابندی به لګوري دیو جن مو علماء وی دا د فتنې زمانہ ده وی خدای جمعتونو ته نه بعض علماء وی امام شافعی رحمت اللہ علیہ او قولو هغه بډایګان دي خیر دی وی او ځوان دي نه دي نو در امام شافعی سے پلار روانو یو بډای خزم روانه وا پلارا ډیره بډای خزا وا نو یو بډا سړی ول په مخ وراله ناغه بډا سړی ول ټونګي مونږي ورک ا بډای خزله شافعی سے وی لکل ساقطة لاقطة وی دا هر رکشی وشی دا پارخام مخاصوک مندون کی وی دا بنوی چه لکه دا یو ٹماٹر دے دا چانه دے پکا یا لکه دا اوگی یو پلی دے چانه دے پکا دا چا با ٹماٹر تا مجھتی دا چا با دوگی اگر پلی تا مجھتی او دا بوڑای خزارا او دیر زیادتا بوڑای غریب دا تلوم نرخ بوڑا بابا و دا ٹک نشو
بس وی زما د اعلان دی اډر دی چې بوډاګانې دې منوځي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی ښځه چې بهر ته د کور نه وځي نو استشرفها شیطان وی شیطان یې د سړو په ذهن کې خشته ډولېږي. سړي ته وی ګوره وت او په دې کتو کې فایده سره زه په دې نه پوهېږم دې ګناه ته په کتو کې فایده سره ډېره تاوان او د زیان نه حافظه ورسره کمزوري کېږي د سترګو نظر ورسره کمزوري کېږي د زړه نه ورسره د ایمان رڼا کمزوري کېږي. چې څوک دا غلطي کوي نو د زړه نه د ایمان هغه رڼا روزي نو داسې وخت بیا راشي چې بیا عبادت ته شوق ختم شي او د خدای پاک سره چې د انسان کم تعلق هغه تعلق رو منقطع شي او چې سړی ځان ټینګولی شي. حضرت یوسف علیه السلام ځان ټینګ نه کړی شو څو دروازې ورته زلیخې بندې کړې دا یوه دا بله وغلقت الابواب وغلقت الباب نه دی وغلقت الابواب دا جمع ده دروازې بندې کړې. اوس هم په دې محلونو کې ډېرې ګڼې دروازې دي څونو بچې. بخاري شریف کې حدیث دی حضرت ابراهیم علیه السلام سره د خپلې بیبي د حضرت سارې په لاره روانو دی د تره لور ده او ډېره زیاته قرباني دی م ورکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله دپاره وطن او مور او پلار پرېښودل دارنګې بیبي سارې هم د الله د رضا دپاره وطن او مور او پلار هر څه پرېښودل او یو ورسره رواره دی حضرت لوط علیه السلام. په لاره ځي یو بادشاه دی ظالم هغې بادشاه خپل کارندګان په لارو کې ودرولی او دی ورته اډر کړی چې کومه ښځه م په دې لاره ځي نو دا به راولی ماله او که دې ښځې سره خاوند دي نو خاوند به وله وجنی او که رور ورسره نو رور به وله نه وجنی ځکه خاوند د ښځه خاوند نه چې خو واخلې خو هغه به ځان وجني او ځکه رور یې وي نو رور به ګزاره کړي چې زه خو چاته په نکاح کوم بادشاه په نکاح شوه که نه بې واده جنۍ ده. ابراهیم علیه السلام چې سره ده بیبي سارې رالل دی خبر شو په ناپوهۍ غلطي خو دا خو لار داسې اختیار کړه دا به اوس څه کېږي. دی بیبي ته وایي وی په مخ د ځمکه نن ستا او زما نه بل مسلمان نشته زه مسلمان یم او ته مسلمان او مسلمان سړی او ښځه دا رور او خور خیر دې ته بیا دا غرار راځي دوی خفه کېږي داسې نو بس خیر نو ما ورته رور او خور یو ګوره مخکې نه یې ورته توطیه تمهید کېښود نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان نو ته ورته وایه چې دا مې رور دی او که ما نه تپوس وکړي زه به یم چې دا مې خور ده چې یو بل دروغجن نه کړو مطلب دا چې زه به د مرګه بچ شم او الله به مو باقي امداد کوي. تپوس یې چې دا ښځه دې څه ده وایي دا مې خور ده هغې نه یې تپوس وکړه سړی دې څه دی رور دی خو د مرګه بچ چې بادشاه لی بوتله ظالم بادشاه هغه ته د ګناه مطالبه کړې دی الله ته لاسونه نیولي دي ای خدای پاک ما خو ستا د رضا دپاره وطن پرېښود او الله دا خو یوازې زما په جامه نه ده هغه بوډا سپینګیري په جامه هم خدای لوی ده ستا پیغمبر دی څونه قربانۍ الله کړې واقعي ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځولی شي غټې قربانۍ دي چې خدای ته یې لاس پورته کړل بادشاه دا پشله شوه په ځمکه پرېوته هېڅ دې ونه شو وی ای جنې دا تا سوال وکړه دعا دې وکړه بس ما ماف کړه بیا به نه کوم وی ماف مې کړې چې ماف مې کړې دا خو ښایسته جنۍ وه او پاکه بیبي وه بیا غلطه اراده وکړه دی بیا زر الله ته آه وکړه د مظلوم آه د خدای په دربار کې ډېر زر رسېږي بیا خدای رونیو جټکې واله په ځمکه پړ مخې پرېوت وی جنې وی دا ستا خیر یې راته وکړی وی بس ماف مې کړه ما توبه بیا به نه کوم وی ماف مې کړه او بخاري شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې ماف کاو وی چې روز بیا کارندګان وایي چې سړی باچا راله مړ کړ
بلوی غم وړېده.